السلام علیکم. زه انجینر فضل محمد دانش یم. تاسو ته په دې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام لیکچر نمبر 5 یا 5م درس دی. په لاس نمبر پریویس کلاس کې مونږه د مایکروسافټ ورډ پروګرام لیکچر نمبر 4 یا 4م درس پورې خبره کړې وه. نننی آغاز یا سټارټینګ به د مایکروسافټ ورډ پروګرام لیکچر نمبر 5 یا 5م درس نه کړو، کوم به چې مونږ سره فایل مینیو کې وي. لاس پریویس کلاس کې لیکچر نمبر 4 فایل مینیو مونږ ډسکس کړې وه. نن به مونږ لیکچر نمبر 5 کې هم ډسکس کوو. کوشش وکړئ ټولې ویډیوګانې سټیپ بای سټیپ وګورئ، قدم په قدم یې وګورئ. د هرې ویډیو د کتلو نه وروسته لازمي په سافټویر کې یا په پروګرام کې انټرنل پریکټس وکړئ. دغه پریکټس یوازینی کار دی چې د کمپیوټر د پروګرام زده کولو لپاره ډیر زیات امپورټنټ دی. مونږ په اوس وخت کې د دانش د آی ټي نه تقریبا 3 کلاسز یا کورسز مونږ وړاندې کوو. چې لومړنی کورس یې موږ سره مایکروسافټ وینډوز 10 دی چې لیکچر نمبر 14 پورې هم ډسکس کړی ده، او سیکنډ نمبر کورس یې موږ سره مایکروسافټ ورډ دی چې تر اوسه لیکچر نمبر 5 ته راورسېدو، او یو بل کورس موږ سره د ویب ډیزاینینګ دی کوم چې موږ سره HTML دی، هغه به موږ انشاءالله چې لیکچر نمبر 3 نه شروع کوو. نو که هر یو کورس سره مینه لرئ او هر یو کورس غواړئ چې په صحیح ډول زده کړئ او هغه ته ضرورت لرئ، کوشش وکړئ د هر یو کورس ویډیوګانې په صحیح ډول باندې تعقیب کړئ ترڅو تاسو ته په کار کولو کې کومه ستونزه مشکل پیدا نشي. په ویډیو باندې که کومه غوښتنه او یا نیوکه لرئ موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ. هرې ویډیو ته لایک او شیر ورکړئ. موږ ستاسو د اسانتیا لپاره دغه ویډیو راخلو په فیسبوک آی ډي باندې تاسو هم اپلوډ کوو. او نورې که تاسو چېرته ویډیو ډاونلوډ کېدل غواړئ یا مثلا ټولې ویډیوګانې کتل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل یعنی دانش IT ته لاړ شئ، سبسکرایب یې کړئ او ټولې ویډیوګانې تاسو هلته په منظم ډول کتلی شئ. که چېرته تاسو زموږ ویډیوګانې په منظم او په صحیح ډول باندې کتلي وي او بیا غواړئ موږ ته یو اګزام یا امتحان راکړئ، موږ له تاسو اګزام یا امتحان اخلو او د اګزام یا د امتحان د پاس کېدلو په صورت کې تاسو ته موږ د هغه مربوطه پروګرام سرټیفیکیټ یا سند هم درکوو. نننۍ ورځې کلاس چې دی هغه به موږ سره د څه نه شروع کوي د پرنټ نه لاندې شیر آپشن دی موږ سره. اوس یاد ساتئ دا شیر آپشن چې دی دا په خپله باندې شیر کولو ته ویل کېږي. یو فایل دی د مختلفو یوزر سره په انټرنیټ باندې شیر کوي. وی یوز دیس کمانډ. نو شیر کولو دپاره دلته یو شرط دی، یو کنډیشن دی چې دا به خامخا انټرنیټ کنیکټیویټي ته ستا کمپیوټر موجود وي، مطلب تا سره به انټرنیټ کنیکشن وي او په نیټورک کې به دا فایل د نورو کمپیوټر سره څنګه وصل وي. نو بیا په دې کمانډ باندې کار کولی شو، ادروایز په دې کمانډ باندې کار نشو کولی. بیا یاد ساتئ په دې آپشن کې موږ سره مختلف قسم ګروپس موږ راکوي. موږ دې چې دا فایل چې کله دلته ته شیر کوي که نه نو دې دا څنګه ته شیر کوي. فار ایگزامپل لومړی نمبر وګورئ ایمیل کوي چاته، پریزنټ آنلاین کوي یا پوسټ ټو بلاګ. دا پوسټ ټو بلاګ چې دا په یوټیوب کې استعمالېږي. او دلته آپشن دی سیف ټو کلاؤډ. یاد وساتئ د سیف ټو کلاؤډ فایده دا ده چې دا سیف ټو کلاؤډ چې دی دا په خپله باندې ویل کېږي ISP ته. چا ته ویل کېږي؟ ISP مطلب دی انټرنیټ سروس پرووایډر. څوک چې د یوزرز ته لکه روشن د اتصالات دی دا فیسبوک چې موږ استعمالوو دا په خپله باندې زموږ ISP ده، نو مطلب انټرنیټ سروس پرووایډر دی. اوس که چېرته دا انټرنیټ دغسې یو کلاؤډ نشان لري لکه څنګه چې دا دی، دې ته مونږ په IT د نګاه نه یا د انفارمیشن ټیکنالوژي د نګاه نه دیټ از کال ISP. د ISP مطلب دا دی چې اوس مونږ سره که دلته چېرته انټرنیټ کنیکشن موجود وي نو مونږ به کنیکټ وو د ISP سره. دلته فار ایگزامپل زموږ لیپټاپ دی، کله چې مونږ دا فایل ISP ته سیف کوو نو بیا به موږ سره دلته انټرنیټ یو دا فایل په ISP کې سیف شي. د ISP په باره کې موږ په وینډوز 10 کې خبره کړې وه چې هلته یو سکای ډرایو موږ له راکوي که نه، نو هغه سکای ډرایو کې به بیا دا زموږ دا فایل سیف کوي. راځم ګورئ نیکسټ آپشن پکې ایکسپورټ کمانډ دی، ډېر انټرسټینګ په زړه پورې کمانډ دی. ایکسپورټ کمانډ دغه مایکروسافټ ورډ فایل چې دی دا یو بل پروګرام باندې تبدیل کوي، نو دې دپاره موږ څه استعمالو؟ ایکسپورټ کمانډ استعمالو. د ایکسپورټ فایده دا ده چې مثال په طور باندې زه په مایکروسافټ ورډ کې یو ټاپک لیکم. مثال په طور باندې مایکروسافټ ورډ ته راغلم، ما دلته یو څو لاینز مو ولیکل یا مو یو ټاپکس ولیکل. داسې مطلب اوس که زه چېرته بل کمپیوټر ته لاړ شم
یا مثال یو موبایل ته لاړ شم کنه او پاغي کې د ورډ پروسیسر نه موجود یا مایکروسافټ افیس پروګرام نه موجود نو زه دا فایل بیا په موبایل یا په کمپیوټر کې نشم کتلی نو زه غواړم چې داسې کار وکړم چې دا فایل د یو جنرال ټایپ ته کنورټ شي چې هغه ته ویل کېږي PDF فایل څه شی ورته ویل کېږي PDF فایل اوس دا PDF چې د یادو ساتئ موږ سره دا یو فایل دی PDF ایکسپورټ په ذریعه باندې دا فایل به چاته کنورټ کېږي PDF ته PDF ویل کېږي پورټیبل ډاکومنټ DUC آفرین پورټیبل ډاکومنټ ته ویل کېږي فایل دا یو داسې فایل دی یادو ساتئ چې په دې فایل کې یو یوزر چینجز نشي راوستی په دې PDF فایل کې یو یوزر چینجز نشي راوستی چې مثال ما لیکلی دی چې لیکوال او ترتیب کوونکی مثال په ډول باندې احمد او یو کس راشي احمد ورته بدل کا او هغه په ځای باندې نور ولیکي خو دا هم بدلېدی شي خو د دې بیا یو سپیشل طریقه ده چې په دې ډول باندې مونږ نشو بدلولی بیا د PDF یو داسې انټرنیشنل فایل دی چې دا په هر موبایل کې په هر سکرین باندې په هر کمپیوټر کې ښکاره کوي ځکه PDF یو ریډر ته ضرورت لري او کله چې دا کمپیوټر کې مونږ وینډوز انسټالو د دې وینډوز انسټالیشن سره په خپله باندې PDF چې دی راځي څه دی که نه نو دلته مونږ سره بیا یو فایل دی او زیاتره د انټرنیټ کې چې کوم کتابونه دي که نه دا هم په څه کې دا په PDF کې موجود د PDF بله خوبي دا ده چې PDF فایل وایرس نه وي د ورډ فایل کرپټ کوي خو د PDF والا فایل زر نه کرپټ کوي یا مطلب یو وایرس په دې باندې اټیک زر نشي کولی بل دا دی چې مطلب دا بیا دې کې چینجز څوک نشي راوستی نو مطلب بیا به دغه فایل چې کله PDF ته کنورټ کړو دا بیا مایکروسافټ ورډ پروګرام ته ضرورت نه لري بغیر د مایکروسافټ ورډ نه خلاصو راځي چې دا فایل PDF ته کنورټ کړو راځم مثال په تور باندې زه مثال لیکم MS Word notes داسې لیکم بس MS Word notes او بیا ګورئ دا فایل چې دی دا فایل ما ولیکل MS Word notes اوس دا فایل که زه که چېرته عادي ډول باندې سیف کړم که نه نو دا فایل بیا مایکروسافټ ورډ ته ضرورت لري که زه چېرته دا فایل اوس ایکسپورټ کړم دې ځای نه نو ما نه وګورئ پوښتنه که چېرې دا فایل به ستا په عادي ډول باندې ایکسپورټ شي چا ته حاصل کړي PDF ته وګورئ دلته دا لاندې آپشن ماله هم راکړی PDF XPS چې دی دا د وینډو XP یو فایل او PDF اوس په ټولو جنرل ټایپ کې راځي نو زه راځم دې ځای نه وګورئ PDF کنورټر ته کلیک دس ون او چرته سب کوي دا PDF فایل چرته سیف کومه په میوزیک فولډر کې وای تر اوسه پورې دلته کوم PDF بل فایل نشته ځکه دلته موږ لرانه کړ نو زه دلته ورکوم MS Word notes دین ګو وګورئ هغه ډاکومنټ نه چرته کنورټ شوی PDF ته پورټیبل ډاکومنټ فایل ته دین ګو پبلش دس ون نو ګورئ موږ سره پبلش چې شو ګورئ اتوماتیکلی دا فایل اوس مایکروسافټ ورډ نه بغیر خلاص شو اوس زیاتره زه راځم دې ځای نه دا کلیک کوم که زه دا فایل وګورئ په هغه میوزیک فولډر کې وګورم که نه نو دا به وګورئ اتوماتیکلی سیف شوی دی د MS Word notes په نوم باندې او د دې ګورئ دا شکل اورېدلی PDF ته زه به راشم دې ځای نه که دا فایل زه اوس خلاصول غواړم اوپن ګورم مایکروسافټ ورډ ته ضرورت نه لري دا وګورئ د PDF په ریډر کې خلاص شو چینجز پکې کړه شي پکې نه نوم ورته بدل کړه نه شي کړی صرف اونلی ته دا فایل پرنټ کولی شي او کتلی شي بس نور ستا په دې فایل کې بیا څوک چینجز نشي راوستی د دې نه یو تصویر جوړ شو که زوم کوئ نو دې ځای نه وګورئ زوم ان راواخله مطلب داسې بیرته زوم اوټ کوئ دې ځای نه وګورئ ریلی سمپل بیرته موږ زوم اوټ کولی هم شو 100% ته مثال دا روټیټ کوي دې ځای نه داسې روټیټ کړه تاو یې کړه راتاو یې کړه مطلب اتوماتیکلی دا ټول دا یو PDF ریډر دی نو مطلب ایکسپورټ په ذریعه باندې لنډه خبره دا ده چې فایل مونږه PDF فایل ته کنورټ کولی شو نور فایلونو ته هم کنورټ کولی شي دلته موږ سره شته نور ټایپس PDF ته راشي دې ځای نه دلته چینج فایل ټایپ نور هم ورکولی شي نو دلته موږ سره بیا دا نور ټایپ چې دی لکه مثال دغه فایل چې دی ته سیف کوې د مایکروسافټ ورډ 97 2003 لپاره نو بیا به هم دلته ته د مایکروسافټ ورډ 97 او 2003 دا سمبول وګورئ بدل دی د مایکروسافټ ورډ 2014 نه نو مطلب بیا هلته دا هم سیف کولی شو بیا راځم دې ځای نه فایل ته بیا راځم ګورئ دې کې لاندې نیکسټ آپشن کې کلوز کمانډ دی اوس دا کلوز آپشن چې دی دا د دې ورقې بندولو دپاره استعمالیږي چې کله موږ دا ډاکومنټ بندو لکه مثال ما سره د MS Word notes په نوم باندې دا فایل خلاص دی زه به راشم دې ځای نه کلوز ته او بیا به راشم دې ځای نه ډونټ سیو د
که دا فایل سیو کوي خو سیو به واخلي او که دا فایل نه سیو کوي نو څه به واخلي ډونټ سیو وګوره پروګرام بند نشو خو موږ سره اتوماتیکلی هغه صفحه څنګه شو اصل کې بند نشو بیرته زه د روف نوې صفحه اخلم څه نه به کار اخلم اوپن کمانډ نغزوب فایل خلاص نیو کمانډ نه شارټکټ یې کنټرول ان او کنه نوې ډاکومنټس په کنټرول ان نه وځه کنټرول انټر واته فائدہ لري نشته کنټرول ان ته راځي ښا خاصه ده بس نو زه براشم کنټرول ان یعنی فایل ته براشم او بیا به دا فایل ګوره اتوماتیکلی زه به ما سره کنورټ شو بیرته نیو ډاکومنټس ته راغلم بیا ګوره موږ سره فار ایگزامپل که چېرته موږ دا فایل چې دی که نه دا اصل کې دا کلوز فایل چې دی دا زه د کیبورډ نه بندوم نو بیا به څه فایل بیا به څه طریقې نه کار کوم زه کنټرول پلس ډبلیو نه خو دا غون پروګرام بندي دې دپاره بیا کنټرول پلس F4 نه زه طریقه کنټرول F4 نه څه شي د بندولو دپاره د ډاکومنټ بندولو دپاره څه شي دپاره ډاکومنټ بندولو دپاره کنټرول F4 دی خو بیا که چېرته ته پروګرام بندوي نو بیا به الټ F4 به بندوي الټ F4 دا پروګرام بندولو دپاره استعمالوي نو زه به راشم دې ځای نه ګورئ مثال په طور باندې زه به راشم بیک دې ځای نه او په دې ځای کې زه مثال یو ټاپک لیکم رینډ مثال او داسې ګورئ پریس انټر اوس زه دا صرف دا ډاکومنټ بندوم کنټرول F4 او ډونټ سیو صرف ډاکومنټ بند شو کنټرول ان نوی ډاکومنټ ته که چېرته زه غواړم چې دا ټاپک ما ولیکل پروګرام او ټاپک ته دواړه بند شي الټ F4 بیا ډونټ سیو پروګرام هم بند شو او ټیکسټ هم بند شو بیا راځم دې نو ګورئ نیکسټ کلاس چې موږ سره دی بل نمبر هغه موږ سره وګورئ اکاونټ دی اوس یاد وساتئ کله چې زه دا پروګرام هر ځل اوپن کوم که نه نو په دې پروګرام باندې څه راځي اصل کې دغه وینډو راځي دې وینډو ته څه ویل کېږي افیس اکټیویشن ویزرډ ویل کېږي جادو ته مطلب دا دی چې اوس دغه افیس چې دی ما تاسو ویلي چې دا مایکروسافټ افیس چې کله موږ انسټال کړو په دې کمپیوټر باندې څومره ټایم ډیوریشن رجسټر یو میاشت اوس ما په دې افیس باندې یو میاشت کې وتلې ده ما له دغه اکټیویشن ویزرډ راله راکوي او ما نه دې کې پوښتنه کوي چې دا افیس ته خامخا باید چې رجسټر کړو خو یاد وساتئ کله چې موږ دغه افیس پروګرام چې دی دا په یو هوم کې یو مثال په افیس کې فار ایگزامپل په یو مطلب کورس کې مثال په ډول باندې په یو څه شي کې په ډرګ سټور کې مطلب دغسې ډرګ سټور کې دواخانه کې او وغیره وغیره دې ځینو کې چې استعمالو په دې ځای کې بیا د مایکروسافټ افیس د رجسټر کولو ضرورت نشته دا څوک استعمالوي دا غټې غټې کمپنیانې چې دي هغوی د افیس رجسټر کوي ځکه دې باندې خپلې پیسې د پیمنټ په راځي او پیسې به تاسو له ورکوئ بیا به تاسو له افیس رجسټریشن درکوي د رجسټریشن فایده څه ده چې کله ستاسو فایل کرپټ شي یا په افیس کې څه مشکل راشي د تاسو چې د اړیکه نیولی شي د چا سره د MS کمپنۍ سره د مایکروسافټ کمپنۍ سره څه ده چې چا تاسو له افیس درکړی خو اوس ما له ګورې دا میسج راکوي او زه بس دا میسج کلوز کوم یعنې زما کار کې څه ممانعت یا مطلب کار مه نه بدلي نو مطلب دا دی کله چې د افیس تاسو رجسټر کړئ نو دلته تاسو له یو اکاونټ نمبر درکوي یو اکاونټ تاسو درکوي نو په هغه کې بیا دا اکاونټ تاسو کتلی شئ فار ایگزامپل زه اوس دا کلوز کوم دا اکاونټ ګورم فی الحال ما سره وګورئ اکاونټ نشته که چېرته تا سره خپل جیمیل یا د یاهو اکاونټ وي او ته د افیس کمپنۍ ته یا مایکروسافټ کمپنۍ ته پیمنټ کړي څه شی به واخلئ ساین ان او دلته بیا هم موږ سره انټرنیټ کنیکشن په کار دی Activation require Microsoft Office Professional Plus 2016 this product contains دا پروګرام شامل دی نو مطلب په دې کې موږ سره څه مشکل نه راځي او نه کار کې موږ ته بندیز راوړي که رجسټریشن یې وکړي او که نه لاست نمبر آپشن کې څه دی آپشن خاصیت څه دی د آپشن ولې راځي دا یو نګانه ډېر امپورټنټ یا مهم کمانډ هم دی لکه څنګه چې موږ په موبایل کې سیټینګز د کوو دغسې د مایکروسافټ ورډ دا سیټینګ په څه شي کې پروت دی دا په آپشن کې په دې آپشن کې ډېر زیات کمانډز هم دي
او ان شاء الله چې د مایکروسافټ ورډ په لاست لیکچر کې به بیا موږ د څه شي خبرې کړو د مایکروسافټ ورډ په دې آپشن کې به څو ورځې کلاس واخلو اوس یې نه اخلو اوس موږ تاسو صرف د مایکروسافټ ورډ په دې سمپل ریبنو باندې ځان پی کوو بیا ان شاء الله چې وخت په مایکروسافټ ایکسل کې هم آپشن شته او د مایکروسافټ ایکسل او د مایکروسافټ ورډ د آپشنو ترمنځ دومره خاص توپیر نشته ډیره راځم ګورئ مایکروسافټ ورډ کې اولنۍ ټیب زموږ ختم کړو یا اولنۍ مینیو ختم کړه چې هغه ته ویل کېده کومه مینیو فایل مینیو په دې فایل مینیو کې یاد وساتئ خوبي دا وه دا کار د دې چې یاره موږ مایکروسافټ ورډ کې یو فایل ولیکو دا به څنګه سیف کوو څنګه به پرنټ کوو نوی ډاکومنټ به څنګه اخلو زوړ فایل به څنګه خلاصو پاسورډ به څنګه لګو پاسورډ به څنګه ختمو دا خبرې په فایل مینیو کې زده کړو اوس مایکروسافټ ورډ کې نیکسټ دویم نمبر ګروپ چې شروع کېږي دا ویل کېږي هوم ګروپ دیټس کال هوم ګروپ چې د فایل نه وروسته دی موږ سره هوم چې د اصل کې څه ته ویل کېږي کور مایکروسافټ ورډ کې موږ سره دغه هوم ګروپ چې دی دا د کور خاصیت لري فار ایگزامپل مطلب یې څه دی د هوم ګروپ د نګاه نه په زموږ په دې ټیکسټ باندې په دې عبارت باندې چې څومره ایډیټینګ دی هغه ټول موږ د هوم ګروپ نه راوستلی شو مثال په طور باندې مثال یې داسې دی که تاسو مثال په ډول باندې خپل خط ته رنګ بدلوئ خپل خط ته سټایل بدلوئ د خپل خط سایز وړوکی کوئ یا غټوئ خپل خط ته یو انډرلاین لاندې کرښه ورکوئ د خپل خط په منځ باندې یو انډرلاین راوړئ خپل خط ته مطلب تاسو اټومیټیکلی رنګین نه ساده کوئ بیرته د ساده نه رنګین کوئ او دغسې نور ډېر کارونه چې دی یعنې د ټیکسټ باندې مختلف قسم تغییر راوړلو دپاره موږ د کوم ټیب نه استفاده کړو آفرین د کوم ټیب نه دغه هر یو ټیب مایکروسافټ ورډ کې خپله خپله ځانګړتیا لري خپل کارکټریسټیک لري خصوصیت لري او دا خصوصیت د نګاه نه بیا موږ په دې هر ټیب باندې خپل کار سرته رسولی شو راځم دې ځای نه ګورئ هوم ته او په دې آپشن کې ګورئ مثال لومبی نمبر ټیکسټ ته ضرورت لرو ټیکسټ ته ضرورت لرم او زه په دې ځای کې یو ټیکسټ لیکم مثال ما ولیکله هارډویر دین پریس انټر هارډویر په باره کې ما یو ټیکسټ ولیکل کله چې مایکروسافټ ورډ کې هارډویر په باره کې ما دا ټیکسټ ولیکل زه راځم مثال دې له رنګ ورکوم څه شی ورکوم رنګ د هارډویر ته یا د ټیکسټ ته کله چې کلیک کوم دلته د ټیکسټ څومره رنګ ورکړل شو یوازې یو ورډ ته په دې ځای کې بیا چې کله موږ د ټیکسټ باندې څه رنګ راوړو چې ټیکسټ باندې څه ایډیټینګ راوړو نو بیا دلته موږ سره په دې هوم کې یو شرط دی شرط دا دی چې اولنی سر کې به فایل ته سلیکټ کړئ دا خپل چې هر یو فایل باندې مایکروسافټ ورډ کې یاد وساتئ چینجز او تغیرات راوړئ اولنی شرط پکې دا دی چې تاسو به دا خپل فایل انتخابوئ دا خپل ټیکسټ په انتخابوئ نو بیا دلته مونږ د خپل ټیکسټ چې تر څو پورې انتخاب کړي نه بیا مونږ دلته په دې باندې چینجز نشو راوستلی اوس د ټیکسټ د انتخابولو مختلفې طریقې دي لومبی نمبر که چېرته ته دا په دې 50 صفحې دي 10 صفحې دي 20 دي ټول انتخابوئ کنټرول پلس A دې اولنی شارټ کټ دی که مثال چېرته زه یو ورډ انتخابوم یو ورډ نو صرف په هغه ورډ باندې به تاسو څه واخلئ ډبل کلیک که مثال چېرته فار ایگزامپل زه غواړم یو پاراګراف انتخاب کړم نو پاراګراف دپاره بیا شرط څه دی موس لیفټ بټن نه به انتخابوئ مطلب دا دی چې د دې څو طریقو نه موږ د خپل ټیکسټ انتخابوو او تاسو به خپل ریکوایرمنټ یا ضرورت ته ګورئ چې زما دا ضرورت شی دی ټول فایل د انتخاب کړم یو ورډ د انتخاب کړم یا یو پاراګراف د انتخاب کړم زه راځم دې ځای نه ګورئ لومبی خو ګورئ آلټ ته ګورئ دا څومره خط چې دی کنټرول پلس A وه یعنې کنټرول A ټول خط انتخاب که یو ورډ انتخابوئ مثال په ډول باندې اوس صرف ما سره پکار دی هیلپ په همدې باندې ډبل کلیک انتخاب او که چېرته چې یو پاراګراف ته انتخابوئ نو بیا د پاراګراف په دې بره سر کې یا په دې لاندې سر کې د موس لیفټ بټن ونیسه داسې به کش کې موس اټومیټیکلی ګورئ همدا یو پاراګراف انتخاب نو دا زموږ سره د فایل انتخابول په دې طریقه باندې شي راځم لومبی دا فایل لږ کموو دومره فایل بس دی
اوس راځم ګوره امدا فایل ما انتخاب کړ. کله چې د هوم ګروپ ته مونږ راشو کنه نو دا هوم ګروپ کې بیا یو بل خوبي دا ده چې دا په مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی چې اولنی ګروپ یې کلیپ بورډ دی، دویم نمبر ګروپ یې فنډز دی، دریم نمبر ګروپ یې پیراګراف دی او څلورم نمبر ګروپ یې سټایل دی او د لاست نمبر ګروپ کې څه دی موږ سره ایډیټینګ ګروپ. یعنی ټوټلی تقریبا ټوټلی 15 یا 4 ګروپس دي. اولنی ګروپ چې موږ د دې زده کوو هغه کلیپ بورډ دی. کلیپ بورډ یاد وساتئ دا کلیپ بورډ چې دی په خپل باندې دا کاپی او پیسټ ته ویل کېږي. کاپی او پیسټ موږ چېرته زده کړي وینډوز. نو دا کاپی او پیسټ ته ویل کېږي چې راته یو فایل د یو لوکیشن نه د یو موقعیت نه بل ځای ته وړي، د یو ځای نه ختموي بل ځای کې راوړي، یا دا یو فایل دی په مختلفو ځایونو کې راوړي. نو بیا موږ څه استعمالوو؟ کلیپ بورډ. په دې کلیپ بورډ کې ګورئ اولنی آپشن چې موږ سره ښکاري یاد وساتئ هغه موږ سره ګورئ کټ کمانډ. څه شی دی موږ سره؟ کټ کمانډ. کټ کمانډ فایده څه شی دی؟ کټ کمانډ از یوز استعمالوي ټو فینش یا کټ د فایل. کټ د فایل مثال really simple from one place to another place. دې ځانګړتیا یعنی مطلب فینش کول. فینش مطلب دی ختمول، یو ځای نه فایل ختمول او په بل ځای کې راوړل. we use this one option. دې لپاره شارټکټ کنټرول پلس ایکس دی. شر پکې څه دی چې شر دا دی چې فرست really simple first you should select your file. اول به خپل فایل سلیکټ کړئ. د کاپی او د کټ دپاره دواړو دپاره یو شرط دی. راځم اوس په دې باندې کار شروع کوو. مثال دا لومبی دا ټیکسټ ما انتخاب کړ، یا د کیبورډ نه کنټرول ایکس او یا دلته پاس راځم ګورئ دا کټ کمانډ شروع کړئ. په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې کلیک واخلم ګوره دا فایل دغه ځای نه ختم شو. چرته راوړي مطلب لاندې زه ځم په دې پیج کې لاندې کې وځم. نو پیج کې د لاندې کې وتلو دپاره څه بټن پریس کوو؟ انټر بټن. ګوره انټر 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 دومره راغلم. اوس زه دلته دا فایل راوړم نو څه به واخلم؟ د کټ نه وروسته چې کله دا فایل مونږ کټ کړ دغه ځای نه ختم شو پیسټ. د پیسټ دپاره شارټکټ څه لیکلی؟ کنټرول وي. نو زه به راشم ګورئ کنټرول وي ته هغه فایل وګورئ تاسو پیج کې د بر ځای نه ختم شو لاندې راغی. اوس مثال په طور باندې همدغه فایل چې دی زه غواړم چې دلته هم پاتې شي پاس ته م راشي. نو لومبی زه همدا ټیکسټ انتخابوم. really simple select this one option او بیا راشي وګورئ کاپی کمانډ. د کاپی کمانډ او د کټ کمانډ توپیر صرف دا دی چې کټ یو فایل د اوریجنل لوکیشن نه ختمي په بل ځای کې راوړي. د کاپی کمانډ مقصد دا دی چې فایل په مختلفو ځایونو کې راوړي. بس زه راځم وګورئ کاپی او د کاپی او د کټ نه به خامخا وروسته په پیسټ کمانډ کلیک کوئ او د کیبورډ نه کنټرول وي. خو هغه ځای کې به کلیک کوئ په همدې ځای کې نه بل ځای ته به ځئ خامخا لکه دې ځای کې زه اوس غواړم نو زه به دلته کنټرول وي یا پیسټ کلیک دس ون دواړو ځایونو کې راغی. ګورئ پاس هم خط شته لاندې هم شته. دلته هم راوړئ دې منځ کې نو دلته وګورئ بیا کنټرول وي دلته هم راغی. دې ځای کې هم راوړئ کنټرول وي. نو ګورئ دا فایل په څومره ډېرو ځایونو کې راغی. نو فایل په مختلفو ځایونو کې راوړل بیا موږ څه استعمالوو؟ very simple control V and control C. بیا راځم دې ځای نه نیکسټ آپشن چې کله موږ دا فایل کاپی کړو که نه کاپی رایټ کلیک سره هم راځي. ښه کله چې دا فایل موږ سلیکټ کړ په دې ځای کې به په همدې فایل باندې د موس رایټ کلیک واخلئ. دې ځای کې هم لیکلی دی موږ سره کټ اینډ کاپی. دلته موږ سره پیسټ دی. زه راځم لومبی دا فایل ګوره کاپی کوم. کاپی دس ون لاندې راشه دې ځای ته لږ لاندې. بیا راځم ګورئ په دې ځای کې موږ سره د پیسټ دپاره یو دوه آپشن دي. پیسټ دپاره یو دوه آپشن دي موږ سره تاریخونه دا پیسټ دپاره بیا دوه آپشن دي. لومبی خو موږ سره یو سمپل پیسټ دی او بل موږ سره لاندې څه دی؟ پیسټ سپیشل خاص کار کولو ته ویل کېږي. اوس دا فایل که چېرته موږ هغه ځای نه کاپي کړ نو لاندې موږ په دې ځای کې په خپل شرط باندې راوړو. یو خو عادي پیسټ چې په هر رقم د پاس لیکلی کاپي یې کړ په هماغه فارمیټ باندې لاندې راوړي.
او بل پکې څه دی پیسټ سپیشل دی پیسټ سپیشل دا ختمه کاپی کړ لاندې راکې وتم پیسټ سپیشل ته راځم په دې پیسټ سپیشل انټرنل کې بیا د څو آپشنز دي مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ آبجیکټ unformatted یعنی format text RTF unformatted text picture enhancement file HTML unformatted Unicode text او paste link او دا simple paste رومبای نمبر آپشن پکې څه دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ آبجیکټ دی آبجیکټ څه ته ویل کېږي یو فایل ته یو کمانډ ته مثال زه دغه کوم ټیکسټ شمالي کړی دا از آبجیکټ راوړل اوس په تاسو ګورئ کلیک دس ون آپشن ګوره خط لاندې راغی تاسو ته ښکاري که نه اوس ګوره یو خط پاس دی او لاندې دی د پاسنیو لاندېخني خط ترمنځ توپیر شته نشته خو ګوره چې کله په دې لاندې دویم فایل باندې زه کلیک واخلم وګورئ په دې باندې یو بارډر راغی ښکاري تاسو ته که نه یعنی د دې بارډر مطلب دا یو آبجیکټ په شکل دی اوس په دې کې چینجز نشم راوستی که چینجز راوړم هغه ټول فایل څنګه شسل کېږي منځه لاړ که دې پاس کې ګوره اوس تاسو چینجز راوړئ راشه ټول فایل د منځه نه ځي لیکل کړه بل دې لاندې ټیکسټ فایده دا ده چې دا یو بارډر کې دی که دا سایز ته وړو کوي راشه پوره سایز موږ څنګه کړی کم کړ خو دې سایز د سایډ نه یا د کارنر یا د کونج نه نشي وړو کوي بل د دې فایل فایده دا ده چې دې باندې دا سلیکټ را ډیلیټ بټن پریس یو کلیک سره د ټول فایل ډیلیټ شي که دې باندې کلیک واخلي یو حرف په ډیلیټ کوي ټول فایل دې نه ډیلیټ کوي مطلب دا دی چې بیا دې لپاره موږ څه استعمالو آبجیکټ آپشن استعمالو بیا راځم عمدا فایل مې سلیکټ کړ رائټ کلیک کاپی یا کنټرول سی او دلته راځم عمدې ځکه لاندې ودرېدم پیسټ سپیشل ته راځم ریلی سمپل او په دې کې ګورئ موږ سره لیکلی دی unformatted یا formatted text RTF ته formatted text RTF دلته موږ سره آپشن دی چې دې ته ویل کېږي RTF چې دی دا ویل کېږي څه ته rich text format rich text format د دې فایل فایده څه ده فایده دا ده چې دا فایل چې د ما سره څنګه بره لیکل شوی هماغسې لاندې راوړم چې بره کوم رنګ ورکړل شوی دی ډیزاین ورکړل شوی دی څه رقم لیکل چې په دې باندې شوي دي هماغه لیکلو سره مطلب هغه ډیزاین سره لاندې راوړم نو بیا راځم دې ځنه ګورئ مثال زه عمدا ټیکسټ مې انتخاب کړ دې لز یو رنګ ورکوم رنګونه ګورئ د فنډ ورکوم مثال څه رقم رنګ مې ورکړ ریډ کلر بولډ مې کړ ډبل شو دا ټیکسټ مې ډبل کړ انډرلاین یو کرښه مې ورکړه څه دی که نه اوس همدغه فایل ګوره رائټ کلیک کاپی دیس ون او لاندې راشه رائټ کلیک یا پیسټ سپیشل ته راشه ګوره دې کونج کې پیسټ سپیشل لیکلی دی اټومیټیکلی پیسټ سپیشل ته راشه په دې کې څه اخلو مونږه فورمیټډ ټیکسټ RTF سره د رنګ لاندې ویسه بالکل سیده سلیکټ دیس ون آپشن پاسنیو لاندې لیکي څه توپیر نشته اوس همدغه فایل چې ما پاس کاپی کړ دا ډیلیټ کومه لکه مثال همدا فایل رائټ کلیک کاپی دیس ون فایل اوس همدلته راځم پیسټ سپیشل ته بیا واپس او دلته ګورئ د فورمیټ ټیکسټ په ځای باندې زه اخلم چې unformatted text unformatted بغیر د فورمیټ نه راوړه فورمیټ د رنګ او ډیزاین ته ویل کېږي اوکې دیس ون اوس لومبی دا فورمیټ کنټرول سی دیس ون بیا لاندې راځم پیسټ سپیشل ته او بیا ګورئ unformatted text او بیا کلیک اوکې بټن دلته موږ دا فورمیټ په ډول بدل کړو دینه به کلیر فورمیټ مثال همدا هارډویر دی هغه مې ووارې چینجز راوسته مثال هارډویر فایل دی همدا فایل مې انتخاب کړ دې له مې یو رنګ ورکړ همدا فایل انتخابوم کاپی دیس ون لاندې راځم په دې ځای کې زه پیسټ سپیشل ته او بیرته راځم unformatted text ته او کلیک دیس ون آپشن وګورئ هغه ډیزاین ورسره نشته فلحال مطلب دا دی چې هغه ډیزاین نه بغیر موږ دا فایل اټومیټیکلی بغیر د ډیزاین نه راوسی شو ساده بیا هم پیسټ سپیشل ته راشه او بیا د unformatted text کلیک دیس ون ستاسو کې بیخي دا فایل ساده راځي نو د آپشن کې څه مشکل دی ورډ کې نو تاسو وګورئ بیا چې بره څنګه ډیزاین ورکړئ لاندې به ساده راځي ډیزایندار به بره پاتې کوي نیکسټ آپشن په کې وګورئ موږ سره چې دی هغه بیا موږ سره پیسټ سپیشل کې لیکلی لاندې آپشن دی لیکلی دی پکچر انهانسمنټ فایل پکچر په شکل راوړه بالکل سیده کلیک دیس ون آپشن دا د پکچر په شکل دی اوس نور توپیر نشته خو دې باندې ګورئ یو بارډر راغلی سایز یې وړوکی کړه او یو څو زاویه کې هم روټیټ کړه داسې تاو یې کړه او یو کلیک سره ډیلیټ کړئ لکه څنګه چې مخکې آبجیکټ فایل بیا راځم پیسټ سپیشل ته
نیکسټ آپشن پکې موږ سره څه دی اصل کې ډېر HTML به څوک راته جوله تاسو ویلی دی HTML چې دی یاد وساتئ دا یو سافټویر دی دې ته ویل کېږي هایپر ټیکسټ څه ته مارک اپ لینګویج دا موږ سره اصل کې یو سافټویر دی او یو سافټویر دی په دې کې موږ اصل کې څه شی جوړو انټرنیټ پیج څه شی جوړو کې انټرنیټ پیج انټرنیټ صفحه جوړو مثال زه تاسو درکوم ښه اوس زه چې انټرنیټ استعمالوم کنه ما سره انټرنیټ ایکسپلورر شته وګوره دا خلاص که دې ځای نه خلاصې دا بند کړه دلته ورته ولیکه چې انټرنیټ ایکسپلورر ښکاري تاسو ته کړه څه شی راته ښکاري انټرنیټ ایکسپلورر چې کله زه موډم یا وای فای د دې کمپیوټر سره وصل کړم زه به بیا دغه ګوګل او فیسبوک د کوم ځای نه خلاصوم انټرنیټ ایکسپلورر نه کړم نو ګوره کلیک دیس ون اوس دا صفحه چې ده مونږ ته وګوره اټومیټیکلی هر څه ډیولپ کوي لکه زه ګوګل خلاصوم یا فیسبوک نو زه به دلته څه ورته لیکم www.facebook.com فلحال انټرنیټ نشته کنټرول انټر ما دې چېرته انټرنیټ کنیکشن نه لري خو دلته ګورئ دا صفحه ما سره ښکاري خو د دې بهایند مونږ سره چې لکه مونږ سره دا ورکه خو ښکاري ده د دغه د انټرنیټ ایکسپلورر هغه خو د دې بهایند مونږ سره څه پروت دی کوډز پروت دی دا کوډز چېرته شوی دی په او دا څوک تر سره کوي دا چې څوک مطلب ډیټابیس اډمانسټریټر دا به د کمپیوټر په لنګویج باندې پی کمپیوټر خپل لنګویج لري چې راځي بیا تاسو وروسته په دې باندې پی کوئ کمپیوټر لنګویج په استعمالوي نو مطلب دا دی چې اوس دې شاته کوډ پروت دی په کوډ یې ګورو موږ رایټ کلیک کوو دې ځای نه او بیا راځم دلته وګورئ ویو سورس ته چېرته راځم ویو سورس ته کلیک دیس ون وګورئ څومره زیات کوډز به دې شاته پروت اوس یې ګورئ موږ ګورو دا کوډز ګورئ دا دی ډیبګینګ په دې باندې روان دی او د دې شاته به موږ سره کوډ ښکاري رایټ کلیک ویو سورس کوډ ډبل کلیک دیس ون یا دې ځای نه غټو دلته موږ سره انټرنیټ ضرورت نه لري دا اتومیټیک دی راځي ګوره دا دی ښکاري تاسو ته کنه وګورئ دې شاته اوس موږ سره کوډ شته ښه وګورئ دا کوډ شوی دی مطلب خو دا کوډ فول کوډ نه دی بیا کوډ بیا دلته موږ سره وګورئ دا ټول شوي وګورئ دلته لیکلي دی پروګرام څه شی لیکلی دی HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج دلته هم لیکلی دی HTML او دا وګورئ دا کوډ یې ورته کړی مطلب نو دا به بیا یو ویب ډیولپ سافټویر کې شي ښه نو مطلب دا دی چې دا وګورئ دې شاته ټول کوډ شوی دی نو موږ ته صرف اوس وګورئ څومره اسانتیا ده چې ګورئ موږ صرف دا ورکه کتی شو فیسبوک او ګوګل کې ورکوو نور موږ ته مشکل نشته خو یاد وساتئ کله چې موږ د دې بیا کوډ ګورو نو دې شاته څومره زیات کوډ پروت نو مطلب خلکو ډېره زیاته خواري کړې ده او یاد ساتئ چې دومره خواري یې کړې ده چې بالکل دوی دا سافټویر جوړ کړی او موږ تاسو دومره کمزوري چې دا سافټویر زده کولی نه شو استعمالولی سبا به دې ځای نه خپله بیا شوه مخکې ځو که بس دی